تا ته دې اوس دغه وړې خویندې چې شهیدانې شوې دي یا مور درته یادېږي؟ ولې نه درته یادېږي؟ هره ورځ مې په سترګو کې ولاړه وي. زیارت ته یې ورځې؟ ورځم. تاسو په دنیا کې ارمان څه ده؟ هېڅ ارمان هم نشته اوس. موږ په کور کې وو، د شپې 10 بجې وې چې 10 نه څه تېرې شوې چې درم او دروم شروع شولو. بیا نه چې کله بمبار وشولو موږ چې راوکتل چې ډېر سخت حالات و، بمبار و، جېټو بمبار کو، د نورو تیارو بمبار کلو. بیا نه په یو وخت کې چې ګورم چې ومې کتل چې سرای ټول هوار دی، فقط موږ په یو کونج کې ماشومانو سره مې زه ژوندی پاتې وم په دې کونج کې. بیا د ما یو داسې 12 کلن زوی دی، د ورور ته مې ورغلو، ده چیغې ما ته ویلې، یعنې که زه دا هغه حالت ته چې یو څوک یې د خپل غم او خپل درد کیسه نشي کولی. زه که چېرې صحنې ته ورغلی وای د ورور ته مې په موږ بیا بمبار کېدلو. 12 کلن زوی مې ورغلی د هغې خاور راکاږلو. لسو بجو نه خاوره لاندې وو د ټول شهیدان او د ورور مې. د سهار ته 4 بجو باندې پس د 4 بجو نه چې ټول امریکایان لاړل موږ راوتلي یو. د دغو همسایه کوم دی تیلو پمپ چې دی دغو پناه راکړې ده. پس دغو د 7 بجو نه تیل ته خلک راغلي دي کلي د شهیدان یې روښکلي دي. دغه د موږ صحنه وه، دغه د موږ د ژوند خاطرې وې چې ته ومې وې. ویښته چې هېڅ تعلیم نه و، تور سپین یې نه کتلو، فقط چې دومره کور کې پیسې پیدا کړل هغه د بس ویشتلو شی کولو دي. بادغیس ولایت بلمرغه په ولسوالۍ کې د اسحاق زو په کلي کې د فاسدي اداري غلامانو د مرتد اداري غلامانو بمبار وکړ. تقریبا